اولنی مسله دا راوته چې بچو ته به د عقیدې مسلې ښیې، بچو ته دین ښیې. موږ چې ټلیفون وکړو اولنی تپوس دغه یي چې سکول ته ځي که نه ځي، او پټي ته وځي او که نه وځي، او ګاډي سره ځي او که نه ځي، او کار کوي او که نه کوي. اکثر د زوی بریلی دی ته خبر نه، اکثر د زوی شیعی دی ته خبر نه، بلکې دا پرېږده ښځه کومه چې ورسره په دې کټ کې پرته وي د هغې عقیده د بریلیانو یې دی ته خبر نه، د هغې عقیده د شیعګانو یې دی ته خبر نه، یا د دې سړي عقیده غلطه وي او د ښځې ته خبر نه. نو د عقیدې په باب کې ډېر احتیاط کوي، خپلو بچو ته عقیده ښایي، خپلو بچو ته هغه مسلې وښایي چې د الله سره تعلق ساتي، د پیغمبر سره، د عقیدې سره. اوس وګوره عباده بن صامت رضی الله عنه خپل بچی ته د عقیدې او د تقدیر مسله بیانوي. نو دویمه فایده ده یا بونی ای زویه زما، مور پلار له پکار دی چې کله بچی ته نصیحت کوي نو په ښایسته نوم دې ورته اواز کوي. نه ته ورته وایې خره د عقیدې مسله داسې ده، نو هغه به ستا خبره څه ورته ورته خر وي، او زناوره او ای بدتمیزه او ای د خر زویه او ای د سپی زویه، عادت یې که نه د دې بازو بیا یو بچي زما خبره نه اوري. نو چې خر دې ورته ووایي خر د چا خبره اوري؟ خو نه اوري. تا الټه هغه خپل دشمن کو. ځکه زه دې ملګرو ته وایم زه هم د دې بچو نه خپل ملګري جوړ کړئ، د دې بچو نه دوستان جوړ کړئ، بیا به ستا نصیحت هم اوري، تا ته به رازونه هم خپل بیانوي. خو چې دوستان دې جوړ کړي ته اوس داسې دشمن جوړ کړي چې دا بچی ته کله ویني بس مخ ورته وران کړي، بیا د هغه بچي هم زړه نه کېږي چې د پلار سره د مور سره کېناستی، ځکه دا ته پته دی چې زه دوی سره کېنم نو د دوی طبیعت ښه نه، او یا چې ورسره کېني د پیسو خبره راته کوي. بعض مور پلار داسې که نه چې ورسره کېني د پیسو خبره کوي. ځکه زموږ یو ملګری و ما دې تپوس وکړو مور پلار دې څنګه دي؟ ما ته یې وایي شیخ صاحب ماران دي، وایي خولې وازي کړي دي، بس دقه یوه خبره کوي چې پیسې راوله، بله خبره وایي د هغوی سره نشته. دا بعض مور پلار به دې په دې مسلو تنګ کښېني، بیا به ستا زړه نه غواړي چې زه ورسره خوا کښېنم، ځکه چې کښېني دی یوه خبره کوي. د دې هرې خبرې خپل وخت او د حکمت نه کار اخلئ، نو دا بچي به ستاسو د لاس لاندې. ګوره څنګه ښکلی ورته نصیحت کوي، وایي ای زویه زما. لقمان حکیم هغه نصیحت هم الله په قرآن کې را نقل کړی دی، هغه هم دقه شان ویلي یا بونی ای زویه زما. بعض ملګري شکایت راوړي زما خوا ته راغلي دي، یو کس راته دا شکایت کړی وایي زما عمر 40 کالو ته راورسېد او زما پلار چې ته په ژوند کې ما ته زوی نه دی ویلی، نو بیا یې ګیلې کولې. څومره چې ته ښکلي الفاظ استعمالوې په خبرو کې، دا په بچو باندې اثر کوي، دا په هغوی باندې اثر کوي. زه وره کېږه زه زناوره، په رښتیا دې زناورې جوړ شي. او یو چې همیشه ورته ماشوم وایي چې په رښتیا دې څه جوړ شي؟ ماشوم ماشوم دی، ماشوم دی، ماشوم دی، ماشوم دی، ماشوم دی، ماشوم دی. لکه ځان سره بار ته بوځه نه ماشوم دی، پرېږدي چې د بیټک کې کښېني سړو سره، د سړو عادات یې زده کړي، پرېږدي چې جومات ته راځي ماشوم دی. هغه ماشوم په مخه دا خبره اوري چې یاره دوی ما ته ماشوم وایي، هغه عمر له څه پاتې شي؟ عمر له ماشوم پاتې. ته ماشوم ته دا وې چې نه ته ماشوم نه، ته لوی، ته سړی، ته به ما سره بهر ته ځي، ته به بیټک کې کښېني، ته به په درس کې کښېني، ته به جومات ته ځي، ته به په غم خادي کې شریک کېږي. چې راښکاري چې موږ یې وزغلو دننه د مور سره ناست وي، بیا عمر له د مور پېښې کوي، د هغې په لار روان شي. نو د بچو په نصیحت کې احتیاط کوئ او ښایسته خبرې او ښایسته الفاظ غوره کوئ هغوی ته د نصیحت په وخت کې.